شاګرده زه خو نن ناروغ یم خدای دې داسې مریض نه راولي چې ما باندې خپل عمله رانه شي. شیر صاحب قربان دې شم، خدای دې ناروغي ورکه کړه. امین. ستا ناروغي دې خدای ستا دښمنانو ته ورولي. امین امین. سبحان پیر صاحب ترورې ستړي مه شئ. خیره شه بچې. خدای دې ژوندی لره. مشکل دې څه دي ترورې؟ بچې مشکل خو مې دغه دی چې په کور کې مې هېڅ برکت نشته. خدای دې برکتونه راولي. بس هر څه چې راوړو بس نه پوهېږو، کور کې برکت نشته، بې اتفاقي ده، مریضي ده، په غضب دې خدای کا کړي. سبحان الله سبحان الله. څه کاروبار کوئ؟ ستاسو په اصطلاح خاوند څه کاروبار کوي؟ خاوند مې دلته په کوم اداره کې مامور دی. بس د سبا چې لاړ شي مازدیګر 4 بجې چې راځي ټول خلک د ده نه ډېر شکایت کوي. خلک شکایت ترې کوي. ته پیر صاحب خبره خو دې واورېده که نه؟ ټولې مې واورېدې شاګرده. ها دا تعویذونه او دا تشتونه به ورکړي. ښه په پوهې که ترورې دې لاړه شي او خاوند یې اورې راشي. ښه ترورې وا خو دې اورېدل که نه؟ پیر صاحب وایي چې خاوند ته دې ووایي چې راشي دلته او دلته دې موږ سره یو څو خبرې وکړي او دا تعویذونه مې راکړل. ویې ویل چې دا تعویذ چې کوم دی دې ته به اووه د څرمنې د تورې څرمنې جامې وکړي او په هغه ځای کې به یې ځوړند کې په کومه کوټه کې چې خاوند دې راځي چې اول سترګې په هماغه ځای باندې لګېږي دا تعویذ بالته کوړی کې او په دې کې 14 دانې پلیتې دي. 14 دانې پلیتې دي. ښه دا 14 پلیتې چې کومې دي یوه سهار چې د کور نه وځي ورکوې به یې او لوګی کوې به یې خدای مې دې نه ګناهګاروي. پیر صاحب همدغسې ده او ماښام هم چې راځي کور ته بیا به مې یوه ورته لوګی کوې. انشاءالله ستاسو مشکل به حل شي. خو خاوند ته دې ووایه چې یو وارې راشي. ښه انشاءالله دا د رشوت پیریان به بیا پرې نه راځي. ځه بله دا خبره ده بچې چې هر څوک چې ورځي امضا ورته کوي پیسې ترې اخلي. ښه موږ به د ده نه هم پوښتنه وکړو چې دی څه وایي په دې اړه باندې. ښه صحیح ده بچې د 100 روپۍ در واخله. صحیح شوه. خدای دې خوشحاله لره. په مخه دې ګلونه. شاګرده د دې خور نه دې دا پوښتنه ونه کړه چې دا پیسې دې خاوند درکړې وي که په خپله دې حلالې راوړې وي. دا خو مې ونه کړه پیر صاحب. خو مونږ خو خپله خواري وکړه که نه؟ خواري مې وکړه دا پیسې به خامخا ته بل چا ته ورکړي. ښه بلکل مې خوښه ده. بل چا ته به یې ورکړم پیر صاحب. قربان دې شم په دواړو سترګو. بیا داسې کار ونه کړي. نه کوم بلکل یې نه کوم. ستاسو د اجازې بلکل داسې بغیر د اجازې نه کار نه کوم. خدای دې خوشحاله لره. ډېر عمر خدای درکړي. قربان دې شم قربان دې شم. ستاسو غوندې پیر صاحب چې راسره وي زه به څنګه نه خوشحالېږم. ډېر ښه شاګرد مې. ژوندی اوسئ ژوندی اوسئ پیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شې وروره جوړې صحت دې ښه دی قراري ده. صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام. زما مېرمن چې وویل چې پیر صاحب غوښتی نو ځکه راغلم. ښه پیر صاحب قربان هماغه سړی دی هماغه. ټولې پوښتنې باید ورنه وشي. ښه ته څه کاروبار کوې وروره؟ مامور یم. مامور یې؟ ډېره دي ډېر ښه. ښه څومره تنخواه اخلي؟ 8,000 افغانۍ. ماشاءالله ماشاءالله پوره کافي معاش دی. نو ستاسو چا شکایت وکړو ویل چې دی چې کله امضا کوي هم پیسې اخلي او کله چې کومه دعوه خلاصوي هم پیسې اخلي او کله چې د چا ورسره کار شي او دفتر ته ورشي ضرورت شي ورته بیا هم پیسې ترې اخلي. ستاسو ځواب په دې اړه څه دی موږ ته؟ پیسې خو زه اخلم خو دوی راکوي نو زه خو په خپله په خوله نه ترې غواړم. بس زه چې کار ورته کوم دوی پیسې راکوي. سبحان الله سبحان الله. نو ته خو چې معاش اخلي دا پیسې چې اخلي دا تنخواه چې اخلي دا خو د دې کار په مقابل کې درکول کېږي نو ته بیا دا نورې پیسې ولې اخلي د خلکو نه؟ نو خو دوی خپله راکوي نو زه څه وکړم؟ خپله خو یې درکوي که نه نو ته نه پوهېږې چې دا رشوت دی دا خیانت دی نه پوهېږې؟ پوهېدم خو ما چې حلاله به وي. نو دې باندې پوهېږي چې کور کې د ناروغۍ ډېرې شوي دي؟ بیخي زیاتې دي. په دې خو به پوهېږي که نه چې څومره پیسې چې ګټې د هغې یو په 2 درڅخه ځي. داسې ده. کله موټر ټکر کله زوی جنګ کړی کله ناروغ شوی کله د بام نه رالوېدلی کله د مورې نه لښتي ته غورځېدلی لاسونه یې مات خولې یې ماتې. ګوره ټوله خبره به د دې دا ټول علت د دې دی. که چېرته لاس وانخلې ګوره زمونږ پیر صاحب باندې خپله عمله راغله. که چېرته لاس وانخلې
بیا دې داسې په لاسونو کې نیسي د ده عمله دې نیسي او دې نیل ته دې غورځوي فکر دې وي توبه مې ده توبه مې ده پیر صاحب توبه مې ده پیر صاحب پیر صاحب توبه یې وایستله توبه وایستله توبه یې وایستله الحمدلله 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 خدای پاکه ټول رشوت خواره دې ته مجبور کړي چې توبې وباسي او دا ولس نور د ستونزو سره مخامخ نه کړي د خاورې ته درناوی ولري د کونډې او رنډې او یتیم ته د درناوی ولري او د جنګ ځپلي ولس ته درناوی ولري نور هم دا ملک آباد شي که نه دې شاګرده دې ته اجازه ورکړه چې لاړ شي ته لاړ شه خو توبه د صدق نه وباسه بیا هم توبه مې ده څومره پیسې مې چې اخیستې دي هغه که خیر په غریبانانو باندې ویشم نوره مې توبه ده ځانو په علام سپارلی په مخه دې ګلونه ژوندی اوسې دا دې ټولو نه ښه کار وکړو چې تا توبه وویستله او ودې ویل چې بیا به رشوت نه اخلم شاګرده ته ډېر ښه پوهېږي زما د عملې ټولې خبرې ستا غوږونو ته رسېدلې وې ده ته دې ورسولې قربان دې شم پیر صاحب ما ته یې په غوږونو کې ویل چې داسې ووایه داسې ووایه داسې ووایه کله به چې غلط شوم دوی به راته د خبره سمه نه وه تشریح کړي ما ته په غوږونو ته نه ورسېدلې مخکې درې به ما به ورباندې پیل کړی و دا الحمدلله چې د توبه وایسته غني یو شعر دی وایي که مثال نصیحتونه ورته وکړل هغه خدای بېلارې کړه په لار نه شو خدای دې دا بېلارې په لاره کړي ټول د الله تعالی په لاره شاګرده زه او تا به هم نور بلکل ځو به که نه منځه وخت یې بیا به منځه ته ځو بلکل